بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د خپل نن ورځ لیکچر ته چې په د ویب ډیولپمنټ باندې موږ تاسو ته هغه فورت لیکچر برابرو چې په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د HTML په اړه څه موضوعات تدریس کړي وو چې هغې کې شامل وو د HTML بیسیک سینټیکس و پکې، بل چې د موږ تاسو ته د فولډر سټرکچر په اړه ویلي وو، او ورپسې چې د کامنټس په اړه موږ ویلو چې په کوډینګ کې دا کامنټس څه لپاره کارول کېږي او د دې ګټه څه شی دی. راځو نن ورځ خپل درس مخته یوسو چې په دې کې موږ سره د HTML هیډینګز شامل دي، بل موږ سره HTML پیراګراف ده، بل ټیکسټ فارمیټینګ ټیکسټ دي چې د نن ورځ په لیکچر کې به تاسو ته دغه ټیکسټ په اړه به تدریس کېږي او تاسو ته به خبردار کول کېږي او تاسو ته به معلومات درکړو چې دغه ټیکسټ څه لپاره کارول کېږي او څنګه کارول کېږي. نو فرست موږ هیډینګ باندې خبرې کوو چې دا هیډینګ مطلب څه شی دی او دا د دې استعمال ګټه څه شی ده. نو فرست موږ سره HTML heading in paragraph کې داسې په موږ ته وایي In HTML, a heading is a title or subtitle used to organize content on a web page. واقع خبره ده، ظاهره خبره ده چې تاسو ویل کېږي چې دا HTML یو هیډینګ ده. HTML کې هیډینګ دغه یو ټایټل دی او سب ټایټل ورته ویلی شو چې دغه د کانټینټ په اورګنایزیشن کې موږ سره مرسته کوي چې یو ویب پیج موږ ته اورګنایز کوي چې دغه کانټینټ پکې وښودل شي. صحیح ده؟ لکه کله چې تاسو یو عنوان لیکئ نو هغه به هیډینګ ټیګ به ورته کاروئ تر څو ښه او غټ وښودل شي. بل دلته ویل کېږي چې دلته تاسو ویل کېږي چې heading makes the page easier to read and help a search engine understand the structure of the content. ګورئ دا موږ سره مرسته کوي چې کله تاسو په خپل ویب پیج کې heading کارولی وي نو دا موږ سره دا مرسته کوي چې سرچ انجن ستاسو دا ویب پیج په اسانۍ سره اکسس کې واخلي او خلکو ته په سرچ کې وښودل شي. یعنې په لومړي پیج کې به دا تاسو ته ښودل کېږي. لکه تاسو کله په خپل ویب پیج کې هیډینګ کارولی وي نو کله چې څوک سرچ کوي او ستاسې دغه ویب پیج اکسس کوي نو د هیډینګ په ترو باندې دا به زر اکسس کېږي، زر به د سرچ انجن په واسطه دا به ښودل کېږي کلاینټ ته. بل موږ سره هیډینګس دي. هیډینګ په څو قسمه دی، لکه ګورئ largest and most important heading. صحیح ده؟ لکه موږ سره شپږ ټایپه دي، لکه فرست heading 1 دی، heading 2 دی، heading 3 دی، heading 4 5 and 6 پورې دی چې نمبر 6 چې دی the smallest and last important heading دی. لکه هر یو heading چې دی خپل د استعمال ځای او د خپل طریقه لري او د هغې اندازه معلوم وي. لکه مخکې ځو راځئ موږ سره نیکسټ HTML فارمیټینګ ټیګز دي. لکه دې کې به موږ تاسو ته د بولډ په اړه وایو چې بولډ څه کار کوي، سټرونګ څه کار کوي، ایټالیک M او انډرلاین وګورئ، سټرایک تھرو، سبسکرپټ اینډ سوپرسکرپټ دي چې دغه به موږ سره مرسته کوي په دې کې چې خپل HTML ټیکسټ فارمیټ کړو. نو د فارمیټینګ لپاره کارول کېږي. هر یو چې د خپل استعمال ځای لري، هر یو چې د خپل ګټه او فایده لري. راځو مخکې ځو بیا دغه موږ تاسو ته په پریکټیکل توګه هم ښودلی شو. راځو اوس دغه خپل کوم ټیکس چې دی دا ګورو او بل چې دی موږ تېر ځل تاسو ته د په HTML کې د کوډینګ انوایرمنټ په اړه خبرې کړي وو چې دغه په دې کې به موږ کوم کوډینګ انوایرمنټ کاروو. نو دې کې موږ سره چې دی VS کوډ ده چې د دې په واسطه به موږ تاسو ته خپل هغه کوډینګ ترسره کوو، خپل کوډینګ به مخته وړو، دغه انوایرمنټ به موږ سره کارول کېږي. لکه وګورئ تېر درس کې موږ تاسو ته دغه د دغه د کومنټ په اړه ویلي وو. راځو اوس دغه کوم زموږ نوی درس چې دا اوس تاسو ته به دغه ځای کې معرفي کوو. دغه د HTML دغه بیسیک سینټیکس دا په څه طریقه راوړلی شي دا موږ تېر درس کې تاسو ته معرفي کړی ده. راځئ بیا هم دلته شفټ 1 به پریس کړئ، دا ایکسکلیمیشن مارک چې راغی انټر ووایئ، دا ټول ټمپلیټ به تاسو ته درکړل شي، دا بایلډ کوډ به تاسو ته درکړل شي. راځو دلته دغه ټایټل هیډینګ دا ټول موږ تاسو ته ویلی دي. فقط زه غواړم چې دغه د ټایټل نیم بدل کړم. دلته لیکم چې مای ویب سایټ، دا مې ورته ولیکه، سوري دا مې ورته ولیکه چې دا زما ویب سایټ. صحیح ده؟ دا زه راځم رن کوم
او دغه فایل به ما سره چېرته سیف کېږي چېرته به پروت وي دا به هم تاسو ته موږ ښیو لکه ګورئ که چېرې تاسو دا خلاص کړئ ګورئ دلته د ویب ډیولپمنټ په اړه په نوم باندې یو فولډر دی چې دا موږ تېر درس کې جوړ کړی وه راځو هماغه فولډر را خلاصو او ګورو چې دا موږ سره رن کېږي او که څنګه صحیح ده نو په هماغه فولډر کې به دا ټول فایلز پراته وي ګورئ دا ما سره زموږ د تېر ورځ درس دی چې موږ دا ویلی وه JS او CSS فولډر موږ پکې جوړ کړی و راځو اوس دلته چې دی موږ دا خلاصو رن کوو ګورو چې هغه نیم د دې چینج شوی دی او که نه ګورئ دلته لیکل شوی مای ویب سایټ نور پکې باقي هېڅ شی هم نشته راځو دغه هیډینګز په دې کې موږ ځان ته جوړو ځان ته ترتیب کوو راځم دا زه غواړم چې دغه سایټ کې کېږدم تر څو دا ما سره لږ ځای ونیسي او زما د رن کولو او ریفریش کولو لپاره ډېر اسانه اوسي او زه راځم دلته دا VS کوډ چې دی دا هم راغلم او په دغه سایټ کې ږدم او ځان سره اډجسټ کوم دغلته چې تر څو زه کوډینګ په صحیح شکل سره وکړم دا هم زه هایډ کوم د اوس فعلا لپاره ښه زه راځم هیډینګ لیکم H1 لیکم دا چې کله زه H1 ولیکم کلوزینګ بریکټس ورکم نو دا به په خپله هغه اینډ ټیګ به په خپله رالي زه لیکم چې هیډینګ 1 تر څو هلته ماته پته ولګي چې دا هیډینګ 1 ده صحیح ده نیکسټ زه لیکم H2 دا هیډینګ 2 هم ورسره لیکم زه راځم دلته دې ته لیکم چې هیډینګ سوري بل ټیګ مې راواخیسته دلته لیکم چې هیډینګ 2 به ورسره ولیکم صحیح ده دا مې راواخیسته سیف مې کړه او زه راځم دغه صفحه ځان ته ریفریش کوم ګورئ هیډینګ 1 او هیډینګ 2 راغلل زه غواړم چې دا نور هم ځان ته پکې ولیکم زه دا غواړم چې کاپي شي لاندې ماته صحیح ده اوکې هیډینګ 1 2 شو دا به هیډینګ 3 کړو صحیح ده ځکه څنګه چې زه راځم دغه دې دا ټیکس هم بدلوم راځم چې دغه دې دا ټیکس بدل کو تر څو 4 شو دا 5 شو دا 6 شو صحیح ده څنګه چې دا سٹارټ ټیګ ولیکم مین ټیګ په خپله بدلېږي صحیح ده زه هم راځم دا نومونه یې بدلوم ورته دا 3 4 5 and 6 دا به سیف کړم او را به شم د خپله براوزر بس ریفریش کړم ګورئ ټول هیډینګس ما سره راغلل نو موږ سره چې دا د شپږ ټایپ هیډینګ دی موږ سره چې به دغه نن ورځ ویډیو کې موږ تاسو در معرفي کړم نو هیډینګ د دې لپاره کارول کېږي چې تر څو دغه کله چې تاسو یا خپل ویب پیج کې هیډینګ لیکلی وي نو د سرچ انجن په اساس تاسو ویب سایټ به په اسانۍ سره راخیستل کېږي او کلاینټ ته به شو کېږي ښه او راځو اوس نیکسټ موږ سره چې دی پیراګراف و زه غواړم د دې په اړه لږ څه نور معلومات تاسو درکړم لکه چې څنګه تاسو ورډ پروګرام لوستی و په ورډ پروګرام کې تاسو ځینې کمانډس لوستي وو چې هغه زه غواړم چې بیا هم تاسو ته یادونه یې وکړم زه یو څه لیکم زه دلته غواړم چې په دې ورډ فایل کې تاسو ته شو کړم از ایکول ټو رینډ اوکې زه دا لیکم او انټر کوم راځم ګورئ دا پیراګراف یې ماته راکړه صحیح ده نو ګورئ دلته چې دی په دغه فونټ کې موږ چې دی کله یو لاین انتخابو او بیا به ورته فونټ چینج کوو نو همدغسې په همدغه طریقه کله چې دلته څه کارونه موږ کوو دا په ویب پیج کې هم ترسره کولی شو په ویس کوډ کې د کوډ په تھرو باندې ګورئ د دې فارمیټ ما بدل که فونټ مې ورته بدل که زه راځم دا غواړم چې دغه ویډیو دې راته بورډ وښودل شي بورډ باندې به کلیک کړو دا انډرلاین دي شي دا هم کولی شو دا ټول خبرې چې څنګه موږ دلته یې کوو هلته هم کولی شو لکه وګورئ زه غواړم چې ای ماته په داسې په سبسکرپټ په شکل وښودل شي دلته دا ایل چې دی ماته د سوپرسکرپټ په شکل وښودل شي د دې سایز باید موږ بدل کړو رنګ بدل کړو دا ټولې خبرې موږ سره په د کوډینګ په انوایرمنټ کې د VS کوډ په واسطه په HTML کې هم ترسره کېږي چې دغه درسونه تاسو مخکې په ورډ کې ویلي دي راځئ فقط یادونه مې دا کوله چې څنګه تاسو هلته ویلي دي دغلته هم یو څه د فارمیټینګ په نوم باندې یو څه شته راځم بل موږ پیراګراف ویلو پی سټارټ کوم کله چې بند کوم دا اینډ ټیګ په خپله راځي ما سره صحیح ده زه لیکم لورم او انټر وایم همدغسې په ورډ کې چې څنګه ما یو کوډ لیکه چې از ایکول ټو رینډ دلته هم دغسې په دې نوم باندې یو څه شته نو دې باندې زه الټ زیډ وایم تر څو دا ټول کوډ ما سره شرینک شي په یو ځای کې
او ما سره په یو ځای کې وښودل شي تر څو دغه سکرولل ترې لرې شي او تګ او راتګ دا بیا لږ څه مشکله تمامېږي. راځم دا چې کله دا لیکنه مې وکړه سیف کوم او راځم خپل براوزر ریفرش کوم نو وګورئ دا هیډینګ پاتې شو او ما ته دغه پاراګراف راکړل شو. صحیح ده؟ نو دې څخه وروسته کله چې موږ دا پاراګراف ولیکلو نو راځو هغه ورډ پروګرام کې چې کله ما تاسو ته دغه تکرار کړ نو راځم هماغه ټیکس دلته هم تاسو عملي کوم تر څو تاسو وپوهېدلی شئ چې کوم ټیک څه کار کوي او څه دنده وظیفه ده. ښه راځو خپل پریزنټیشن کې ګورو. فرست موږ سره کوم ټیک راکړل شوی دی بولډ ټیک دی. بولډ ټیک باندې موږ کار کوو دلته. راځو خپل کوډینګ انوایرمنټ کې زه غواړم چې دا لورم ماته په بولډ ټیک کې وښودل شي. زه بی لیکم او څنګه چې بند کړم دا اینډینګ ټیک هم ماته راکول کېږي. نو زه راځم دغه لورم راکټ کوم او د دې په منځ کې ږدم. صحیح ده؟ ښه دا زه خپل دا پریزنټیشن بندوم او راځم دلته خپل براوزر ته. څنګه مې چې سیف کړ او راځم دا ریفرش کوم ځان ته نو وګورئ دا لورم چې دی دا ماته په داسې بولډ ټایپ کې ولیکل شو لکه ډبل ټایپ کې. صحیح ده؟ سو دلته دغه بولډ ټایپ هم دغه کار کوي چې یو ټیکس مونږ ته راسې بولډ وښودل شي په براوزر کې لکه ډبل وښودل شي. ښه نو دا د بولډ کار دی. راځو ورپسې چې دی موږ سره په درس کې څه شی و موږ سره بل سټرونګ دی او ایټالیک او ایم دی. ښه بل سټرونګ څه کار کوي؟ راځم زه غواړم چې دغه ډالر چې دی راته د سټرونګ په ټیک کې بند کړم تر څو دا څنګه ښودل کېږي. انټر مې ووو څنګه چې دا بندوم ان ټیک هم راته راکول کېږي. سو ډالر څه شو ډالر اوکې هغه خو لار. صحیح ده؟ اوکې دا مې سیف کړ ډالر مې ولیکه د سټرونګ په ټیک کې. نو راځو دغه څنګه مې سیف کړو راځم براوزر ریفرش کوم ګوره ډالر راته هم داسې په ډبل شکل یا بولډ ټایپ کې وښودل شو. دواړو کار سیم دی خو الګ الګ ټیکس دي موږ سره. ځینې وخت موږ یو کاروو ځینې وخت بل یو کارولی شو. سو د سټرونګ او بولډ دغه وظیفه او دنده ده چې دغسې کار موږ ترسره کوي. بل موږ سره په سټرونګ څخه وروسته ایټالیک دی. زه غواړم چې یو ځای ما سره مهم دی هغه زه د ایټالیک په شکل وښایم. نو راځئ دلته زه د خپل ټیکس سټارټ کوم او آی ورکوم. آی start in I end. Say that. Control X and B. دا سیف کوم او بیا براوزر ریفرش کوم ګورئ. تورې موږ سره چې کوم ځای کې و میبي مخکې دا دی. ګورئ چې آی ټیک وظیفه یا دنده دا ده چې موږ ته یو خط په داسې کوږ یا ایټالیک شکل کې وښایي. نو په ورډ فایل کې تاسو ویلی و چې دغه ایټالیک کمانډ چې دی دا موږ ته خط داسې په ایټالیک شکل ښایي لکه دا پوینټس مارک کوم او دا ورته ایټالیک کوم. صحیح ده؟ نو ګورئ دا په ایټالیک شکل کې ښودل شو. نو دا کار موږ په خپل براوزر کې یا په وي ایس کوډ کې هم ترسره کړه چې یو خط موږ څنګه په ایټالیک شکل کې ښودلی شو. موږ سره دلته یو بل ټیک دی د ای ایم په نوم باندې چې امفسایز ورته ویل کېږي چې د دې هم دنده یا وظیفه د ایټالیک په شکل دی. زه راځم دلته دغه خپل بریکټ سټارټ کوم او ای ایم لیکم او دا ورته بندوم. صحیح ده؟ نو زه غواړم چې دغه تورې چې ما سره شته دا زه د ای ایم په ټیک دننه کې واچوم او دا سیف کوم راشم خپل براوزر ریفرش کوم. نو ګورئ دلته چې کوم یو ما ته وښودل شو دا هم د ای ایم په شکل یعنې د ایټالیک په شکل باندې وښودل شو چې دې ته موږ فوري امفسایز ویلی شو چې د دې خپل نوم ای ایم ده یعنې ای ایم ټیګ ورته ویل کېږي چې نوم یې امفسایز ده چې دا هم د ایټالیک په شکل ښایي موږ ته یو خط. ښه کوم لیکنه چې د ای ایم په ټیګ منځ کې راشي نو هغه به د ایټالیک په شکل کې ښودلی کېږي. بل موږ سره انډرلاین دی. انډرلاین موږ تاسو ته ورډ کې هم ویلی وه. راځئ دلته هم لولو چې انډرلاین څنګه کارولی شو موږ په خپل وي ایس کوډ کې په براوزر کې باید هم موږ ته شو شي. نو راځم دلته چې دی زه یو بل لیکنه کوم. زه ورته وایم چې welcome to website. Welcome to my website. دا مې ولیکه سیف بیکه او زه راځم براوزر ریفرش کوم. ګورئ دا همدغلته ما ته وښودل شو چې welcome to my website ځکه چې څه لیکل شوی نه دی ورپسې او دلته چې دی
دلته څه لیکل شوي نه دي ورپسې، نو ځکه دا موږ ته په همدغه یو لاین کې وښودل شو. زه راځم چې دغه موږ ته انډرلاین په ټیګ کې لیکم او غواړم چې دغه د دې لاندې خط راشي، نو زه دلته یو لیکم چې یو ټیک سټارټ کوم او دا بندوم او راځم دا ټول لیکنه چې دی دا راخلم او په دې یو ټیک کې ورته اچوم او سیف کوم، راځم براوزر ریفرش کوم، ګورم چې دا انډرلاین ورته لاندې راغلی ده. صحیح ده، یعنې تر لاندې خط راځي د دې ټیک په واسطه باندې. خپل درس مخته وړو. سبسکرپټ ان سوپرسکرپټ دی ما سره. موږ تاسو ته ورډ فایل کې ویلی چې سبسکرپټ ان سوپرسکرپټ څه کار کوي، د هغې په واسطه موږ تاسو ته ویلی و چې دغه سبسکرپټ ان سوپرسکرپټ په واسطه کولی شي چې یو لیکنه موږ داسې په یعنی کله چې تاسو ګورئ H2O لیکل شوی وي د هغې دغه دوه لاندې راځي او څنګه ښودل کېږي، دا د ویب سایټ په یو ویب سایټ کې راځي، دې باندې موږ کار کوو. نو موږ سره چې دی اول دلته سبسکرپټ ده، د سبسکرپټ په واسطه موږ کولی شو داسې یو خط چې دی د یو لیکنې په لاندې برخه کې ولیکو. لکه زه راځم دلته لیکم چې H دغه نور خط ورانوم، دا پاراګراف لرې کوم او بیا ورپسې زه راځم چې دا خط تاسو ته په صحیح شکل سره وښودلی شي. دا پاراګراف زه بیخي ختموم او دغه سټریکټ هم ختموم او دلته ورته 2 لیکم او دلته ورته O لیکم. صحیح ده. نو څنګه چې زه دا ریفرش کوم H باید غټ ولیکم چې تر څو صحیح ښکاره شي موږ سره، او دا O باید هم غټ ولیکم تر څو دا هم ما سره صحیح ښکاره شي، او دا بس سیف کم او را بشم براوزر به مې ریفرش کوم. ګورئ H2O سبسکرپټ. صحیح ده. راځم دا سوپرسکرپټ لیکم لکه X په توان دی 2. صحیح ده. او 2 ورسره لیکم دغه 2 چې دی د سوپرسکرپټ کې لیکم لکه SUP. صحیح ده. SUP مې ولیکم، دا بند کم او دغه 2 زه به راوالم او دلته په دې منځ کې به ورته شو کړم. صحیح ده. نو راځئ ګورئ چې دغه پیج ریفرش کړم دا به ما ته څنګه وښودل شي. ګورئ H2O هم راغی چې دا 2 یې لاندې لیکل شوي دي او دا X په توان 2 چې دا سوپرسکرپټ په واسطه موږ ته وښودل شو چې دا په توان 2 راغلی دی. صحیح ده. ښه، دا وشو موږ سره. نو اوس راځو چې زموږ درس تر دغه ځای پورې و چې موږ دغه فارمیټینګ ټیکسټ تاسو ته معرفي کړو. نو راځئ دغه ویډیوګانې چې موږ تاسو ته در اپلوډ کوو په خپل یوټیوب چینل کې، نو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ او زموږ چینل ځان سره لایک سبسکرایب او ویډیوګانې موږ ځان سره د نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي، او زموږ دغه کوم یو HTML فول کورس پلیلیست چې دا ځان سره ایز بک مارک سیف کړئ. کله چې موږ ویډیوګانې پکې اپلوډ کوو تاسو ته به د نوټیفیکیشن په واسطه خبر درکول کېږي چې تر اوسه نوې ویډیو زموږ اپلوډ شوې ده. او بل زموږ پیج دی د فیسبوک پیج چې دا ځان سره لایک کوئ، فالو یې کوئ چې موږ خپل ټول کانټینټ په دغه پیج باندې اپلوډ کوو او تاسو ته به خبر درکول کېږي تر څو نوې ویډیو زموږ اپلوډ شي. تاسو به د فیسبوک له لارې هم خبرېږئ. موږ سره زموږ دغه د انسټاګرام پیج دی چې په دې انسټاګرام کې هم خپل هغه کانټینټ اپلوډ کوو تر څو تاسو ته هم په لا اسانۍ سره خبر درکول کېږي. بل موږ سره زموږ د واتساپ چینل دی چې دغه واتساپ چینل کې موږ خپل کانټینټ خپل ویډیوګانې خپل نوې ویډیوګانې اپلوډ کوو. کولی شئ تاسو موږ سره په دغه چینل زموږ ځان سره فالو کړئ تر څو نوې ویډیو تاسو ته دررسیږي او دغه نوې ویډیوګانو ته لاسرسي تاسو پیدا کړی شئ او تاسو به زر خبر شئ تر څو زموږ نوې ویډیو اپلوډ کېږي او تاسو باید هغه موږ سره وګورئ. نو دا زموږ د واتساپ چینل دی. موږ انسټاګرام، فیسبوک او یوټیوب باندې خپل ویډیوګانې اپلوډ کوو. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي.